سلامونه ملګرو، نن مو تاسو ته څلور جالبه ذهني سوالونه راوړي دي. آیا ستاسو دماغ په هر رقم مشکلاتو کې کار کوي؟ که ستاسو جواب هو وي نو دغه ذهني سوالونه حل کړئ. نو راځئ شروع کوو. اول سوال: تاسو کوم هوارې ځمکې والا ساینسپوه قید کړي یاست او تاسو ته وایي چې یو د دغو درو بټنانو څخه انتخاب کړئ. اول بټن یو وږی لیوه به ستاسو کپسچې ته رایله کړي. په دوهم بټن سره به اوبه به ستاسو کپسچې ته ایله سي او پر دریم بټن به پر تاسو یوه ډېره غټه ډبره رایله سي. نو تاسو کوم بټن انتخابوئ؟ جواب یې کمنټ کړئ. تاسو تر دې هوارې ځمکې والا ساینسپوه هوښیار راوختلاست، نو هغه تاسو په یو بله خونه کې بند کوي او تاسو ته وایي په دغو درو بیلرانو کې یو بیلر انتخاب کړئ. اول بیلر د اټومي سلاحو اوبو بیلر دی. دوهم بیلر کې یو ډېر زورور تیزاب دی. دریم بیلر کې هغه اتشفشان غرو اور دی چې تېر کال یې ټوله ښار خراب کړی و. نو اوس تاسو په دغه درو بیلرانو کې کوم یو انتخابوئ؟ دریمه پوښتنه: یو ګروپ تاسو یې اختطاف کړي یاست او تا ته وایي په دغو درو ځایو کې یو انتخاب کړه. که د 10 ورځو لپاره ژوندی پاتې سولې نو ته ازاد یې. اوله دروازه یو غټ د صحرا دښت. په دوهمه دروازه کې یو کوچنی باغ دی چې تاسو ته به یوه کیله او یو ګیلاس شیدې درکول کیږي. دریمه دروازه یوه داسې ټاپو ده چې سمندر هم لري او باران هم پکښې شروع دی. په کومه دروازه کې امکان شته چې تاسو 10 ورځې ژوندي پاتې شئ؟ څلورمه او آخري پوښتنه: یو کس غواړي محفوظ قتل کړي، نو د محفوظ کور ته ورځي او ورې ګاز ایله کوي. خوشبختانه محفوظ ژوندی پاتېږي او حالات یې ډېر خراب وي و شفاخانې ته یوړل کېږي. کله چې پولیس د محفوظ کور ته راځي نو ورې ویني چې د قاتل د سکله پاتې سوې ده. نو پولیس د محفوظ په کور کې کمین نیسي په دې امید چې قاتل به خپل د سکلې پسې بیرته راسي. 10 دقیقې وروسته یو کس راځي د محفوظ کور ته او ورې خاشه لګوي. خو په دغه عین وخت کې پولیس هم راوځي او دا کس نیسي. خو قمندان د پولیسو دا کس بیرته ایله کوي او زیاتوي چې دا هغه قاتل نه دی. نو تاسو د دې جواب په کمنټ کې راته ولیکئ چې دا ولې قاتل نه دی.